بسم الله الرحمن الرحیم. په پیل کې د خبرونو سرټکی د اورګاډي په 12 نړیواله کانګرس کې د هیواد د اورګاډي وزیر ګډون. په ترکیه کې د کلتوري چارو دفتر د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا باندې د هیواد د اطلاعات او کلتور وزارت ټینګار او د اسرائیل په وروستیو بریدونو کې د 12 فلسطینیانو شهادت. د یو مهربان خدای په ثنا او ستاینې سره درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن شنبه د 1404 کال د چنګاښ 20 نیټه ده. زه محمد صادق فروتانی یم. دا هم بشپړ خبرونه. د ټولګټو وزارت د اوسپنیزې کرښې مرستیال مولوي محمد اسحاق صاحبزاده چین ته د سفر په ترڅ کې د اوسپنې پټلۍ د نړیوالې ټولنې یا UIC په 12مه کنګره کې ګډون وکړ. په دې غونډه کې ګډونوالو په نړیواله کچه د اوسپنې پټلۍ د وروستي انکشافاتو پرمختګونو ظرفیت لوړونې او عصري ټکنالوژي کارونې په تړاو مفصل بحثونه او نظرونه تبادله کړي دي. د اوسپنې پټلۍ د نړیوالې ټولنې 12مه کنګره سږ کال د چین په کوربتوب د 80 هیوادونو د لوړپوړو چارواکو په ګډون ترسره شوه. په ترکیه کې د اطلاعات او کلتور وزارت فرنګي اچي قاری حمید الله تمکین د ملت کتابتون له رئیس ایهان توغلو سره وکتل. په دې کتنې کې دواړه لورو په دوه اړخیزو فرهنګي اړیکو خبرې کړې دي. ښاغلي توغلو د افغانستان له کتابتونونو سره هر راز همکاري ته چمتووالی ښودلی دی. ډېر ژر به د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت لخوا په ملت کتابتون د افغانستان لپاره ځانګړې سوي برخې ته نوي کتابونه او آثار ورزیات کړي. د کډوالو ستونزو د رسیدنې عالي کمیسیون وایي چې تیرو 19 ورځو کې له ایران څخه 515,000 او 389 افغان کډوال هیواد ته راستنه شوي. د یاد کمیسیون په وینا په یاده موده کې 212,322 په اجباري او 293,000 کسان په خپله خوښه راستنه شوي دي. یوازې تیره پنجشنبه 22,718 افغانان له ایران څخه راستنه شوي. او په پای کې د الجزیرې خبري شبکې راپور له مخې په غزه کې له نن سهار راهیسې د اسرائیلي یرغلګرو په بریدونو کې لږ تر لږه 12 فلسطینیان په شهادت رسول سوي او ګڼ نور ټپیان سوي دي. په شهیدانو کې له یوې کورنۍ 3 کسان هم شامل دي چې د مرکزي غزې په دیر البلح کې اوسېدل. قدرمنو لیدونکو له ملتیا مننه. تاسو کولی شئ د اوروج بېلابېلې خپرونې د دې ادارې د سوشل میډیا له طریقه وګورئ. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.